د واده په اوله شپه ښځه ولګېده او د خپل خاوند نه مکمل انکار وکړ چې ته به ماته نه رانږدې کېږې، ته زما خاوند نه یې. یار ویډیو راسره مکمل وګورئ، زموږ دپاره پکې ډېر ښکلی عبرت دی ملګرو، او د نورو ملګرو سره یې هم شیر کړئ. ملګرو داسې وه که نه چې هلک واده وکړو، د واده اوله شپه وه، دا چې کله کمرې ته ورغی په دې ډبل بیډ کې کېناستو، د دې ښځې نه چې دی نو کله لوپټه واړېله، د ښځې چې دی نو ورته غوسه شوله چې ته زما خاوند نه یې او ته به ماته نه رانږدې کېږې، لرې زما نه کېنه. او د خاوند ورته هم ویله چې ما ډېرې زیاتې خرچې کړې دي، تا به مخکې ویل وی که نه نو ما به ستا سره واده نه کولی، اوس خو ما ډېرې زیاتې خرچې کړې دي او د واده اوله شپه ده او ته داسې قسمه خبرې کوې. د ښځې ورته ویل که نه چې ته به ماته نه رانږدې کېږې. نو د خاوند هم خفه شو، دا لاړ په صوفه کې ویده شو. چې کله سهار شو که نه د هلک راپاڅېد او ویل زه اپیس ته ځمه، او د خپلې ښځې ته ویل که نه چې ته چې دی د کور صفایي وکړه او د کور د سیستم صحیح کړه. کله چې د خاوند یې اپیس ته لاړو نو دې خپل یو بل یار ته رینګ وکړو او د خپل د بل یار سره یې خبرې کولې او دا خبره یې ورته وکړله چې بېګا زما اولنۍ شپه وه، اولنۍ شپه مې ویله چې دی نو داسې کار کړی دی که نه چې ما ورته چې دی نو تا څنګه ویلو نو ما هغه شان کړي دي، ما چې دی نو مکمل انکار ورته کړی چې ما ته به ته نه رانږدې کېږې. او ډېر ژر چې دی نو دواړه به یو شو. د هغه نه پس چې دی که نه د پاسباله چې دی نو دا جینۍ چې ده نو ډېره زیاته بیماره شوې وه، ماښام ټیم د دا جینۍ ډېره زیاته بیماره وه. نو دې چې دی نو ګولۍ وخوړې او ګولۍ چې دی نو کله وخوړې د هغه نه پس چې دی نو سملاستله. کله چې دا جینۍ سهار راپاڅېده د دې چې خاوند چې دی دا اپیس ته تللی او دا جینۍ چې راپاڅېده او کله چې ځان ته په عین کې وکتلو د دې په مخ باندې دانې راختلې وې، دغه ګولو پکې انفیکشن کړی و او د مخه ټول ساعت ډېر زیات خراب شوی و ملګرو. د هغه نه پس چې نو دې خپل یار ته رینګ وکړو چې راشه زما سره میلاو شو، زما خاوند چې دی دا اپیس ته تللی دی او ته راشه زما سره میلاو شه. چې کله دغه هلک راغی که نه او د جینۍ دې مخ ته وکتل نو دا مخه چې و نو دې خو ګولۍ خوړلې وې او ګولو انفیکشن کړی و، نو دا مخه ډېر زیات بدې ښکارېدو، ډېر زیات خوشې ښکارېدو. نو دغه یار ورته ویل چې ستا په دې مخ باندې څه شوي دي، نو دغسې ورته وویل. نو دغسې هم انکار وکړو چې زه ستا سره واده نه کول غواړم او دغسې انکار ورته وکړو. چې په دغه ټیم کې د جینۍ خپل خاوند رادن نه شو، چې کله دې کمرې ته رادن نه شو نو هغه هم ډېر زیات غوسه شو، ویل تا د دې هلک دپاره چې نو زما سره تعلقات ختم کړل، تا د دې هلک دپاره چې نو زما سره خبرې نه کولې او ما ته ویل چې ما ته مه رانږدې کېږه. نو هغه خاوند چې نو په هغه ټیم کې د خپلې ښځې له طلاق ورکړو او د خپل ځان نه رخصت کړه. هغه یار هم پرېښوده او د خپلې خاوند هم پرېښوده. د ویډیو کې زموږ دپاره ډېر ښکلی عبرت دی ملګرو، د خپل غریب خاوند نظارې کوي، ګوره بیا به ګوره داسې قسمه قصې به سره ضرور راځي. دی چې دی نو خپل خاوند نه و خوښ که نه او د بل یار سره چې دی نو رابطه کوله چې زه به د هغه سره لاړه شم او هغه یار وله هم دوکه ورکړله، خاوند چې دی نو هغه هم طلاق کړه. دا جینۍ چې ده نو اوس مکمل طور باندې ختمه شوله، د دې هېڅ چې ده نو هېڅ زندګي نه ده. د ویډیو مطلب مقصد دا دی که نه نن سبا چې ده نو داسې جینکۍ فیصلې کوي که نه یا د مور پلار خلاف ځي او یا چې ده نو د بل یار دپاره خپل خاوند پرېږدي، نو داسې قصې چېرته مه کوئ، ستومانه او زندګي هم تباه و برباد شي. زه هغه جینکو ته یم چې کومه ځان ته هوښیارې وایي، تعلیم یافته ځان ته وایي او وایي چې زه به دې یار سره لاړه شم او زه هم پوهېږم او ځان ته قابله وایي، خو دا هېڅ کې هم نه وي ملګرو. دا واقعیت چې ده نو د ټولو ملګرو سره شیر کوي، زموږ د خبرې مطلب او مقصد صرف یو دی. او نن سبا خلک چې نو په دې خبره باندې فخر کوي چې کله جینۍ چې ده نو وایي دا راپسې راوتښتېده. د افسوس مقام دی، د جینۍ زندګي دې هم تباه و برباد کړله او ستا هم عزت پاتې نه شو ملګرو. نو چېرته چې رښتې کوئ نو خو په صحیح طریقه باندې کوئ، داسې قصې مه کوئ چې وروسته پې تاسو بیا ستومانه یئ، وروسته پې خفه یئ ملګرو.